أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صدق الله مولانا العظيم وفي الأرض او پزمکا کے قطعون ٹکڑی دی متجاورات یوبل سرا انخطے وجنات او باغون دی من اعناب دانگورو وزرع او پٹی دی ونخیل او کجوری دی سنوان شاخون والا وغیر سنوان او بغیر شاخون والا یسقا ابوکولشی بماء واحد هم یو قسم ابونا ونفضل او من فضیلت ورک بعضها بعض لرا على بعض فبعض نور باندے فی الاکل وخوراک کی ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات خامخا نخدی لقوم یعقلون او خلق د پارا چی عقل لري وان تعجب او کچریت تعجب کے فعجب پس عجیب دا قولهم خبر دتوی اذا كنا ترابا آیا کله چې شومونگا خاوره ائنا نو آیا مونگا لفی خلق جدید پیدا کیگیو بیا د سرا اولئک الذین کفروا هم دا خلق دی کمو چې انکار وکړو بربهم د خپل رب واولئک الاغلال او هم دا خلق دی چې توقونه بوي فی اعناقهم د دوی په سټونو کې واولئک اصحاب النار او هم دا خلق خاوندان د اور هم فیها خالدون دوی بپاغی کے ہمیشہ ویستعجلونک او دوی پا جلدی غواری تانا بالسیئاتی بدی قبل الحسنت روان دی دا خیگڑنا وقد خلت او بیشکا تیرشوی دی من قبلهم روان دی دا دوینا المثلات عذابنا وَإِنَّ رَبَّكَ او بیشک السارب لذو مغفرت لوئے معاف کون کے دے للناس دا خلقو علی ظلمهم باوجود د دوی د ظلم. وان ربک
او بشک السارب لشدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دي. ويقول الذين كفروا او وای کافران خلق لولا انزل چې ولې نازله نشوا علیه آیه فد باندې سنخه من ربه د رب له طرف انما انت منذر بشکا چې ته خو يرون کې ولکل قوم او د هر یو قوم د پاره هاد یو لارا خودون کې. د سوره رات لومبای رکوع دې ځکه مکمل شو. سلورم نمبر آیت نواخلی تر وم نمبر آیت پورې نننی درس کې شامل دي. الله جل جلاله د توحید عقلی دلائل بیانې. لومبني درې آیتونو کې مختلف آیتونه نخي نشانات علامات موږ اول. اوس دینه بعد سلورم نمبر آیت کې الله جل جلاله یو بل انداز سره د خپل قدرت نخي او د الله رب العزت یووالي علامتونه او نشانات هغه بیانوي. الله جل جلاله وایي چې وګوره د اسمکو ته ټول دنیا د اسمکو وګورئ قطعون ټوکړي دي مختلف قسم چرته خاورا سرمئی مایل دا چرته سردا چرته تورواله د پکې چرته زمکا کلک ده چرته چند پیداوار قابل ده چرته چنو بنجر ده چرته چنو غریزه ده چرته چنو هغه شګي هغه ملاوت ته پکې. نو دې زمکو ته وګورئ دا مختلف بیا دی زمکو کې دا مختلف ټوکړي یو بل سره داسې دي چې ملاو دي. یوې علاقې هغه ټوکړه بلې علاقې هغه ټوکړي سره ملاو. د یو ځای پیداوار یو شان دي د بل ځای پیداوار بل. جنات من اعناب الله جل جلاله وایي چې باغونه دي د انګورو. یو ځای کې انګور یو شان دي د بل ځای کې انګور بل شان. هغه انګورانو کې څوره قسم وزرع پټی دي چار چاپیرا ونخیل بیا دا شان د کجوري دي. مکه مکرمه مدینه طیبه عرب او دین علاوه پاکستان کې مختلف ځایونو کې د کجورو په پیداوار او مختلف قسمه کجوري یعنی دې کجورو کې هغه کجورو هم د چړو کې پکې نشته او چې دا کم خلک د تلی دي یا پاتې شوي دي نو غیلا نمونه ورته چې دا اجوا دا انبر دی دا پلان کې دا پلان او شکلونه بالکل مختلف دي ذایقه هم مختلف دي س نرمي دي س سخت دي حالکه اسمکه یو ده او به یو سنوانم بعض کجورې داسې دي کجور بوټي داسې دي چې هغه شاخونه وال جړ یو ده خدا غینا دو درې څنګه راوځي وغیر سنوان او بعض داسې چې بس یو ډکه وته دي نه تر سره پورې صرف یسقا او بجدی له ورکول شي بما واحد هغه یو دي خو د دې ظاهري شکل کې هم فرق دی د دې نه چې کوم میوه مراوي کې هغه کې هم فرق دی. ونفصل بعضها على بعض في الكل الله تعالی وی چې مونږه یو بل باندې دیلا غورواله ورکړي بهتري ورکړي بعض لګي خوږي بعض ډیر زیات خوږي بعض بالکل لکه د حلوا په شان نرمای په لحاظ سره هم او د خوږوالي په لحاظ سره اجوا کجور ده ناغه دوره خوږ نه ده او هغه بالکل داسې وړه سره مرچکی چې ناغه په شان غونډه غونډه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې لومبه صحابي چې چاته د زړه مسله پیدا شوه هارت پیشنټ هغه حضرت صاحب بن نبی وقاص رضی الله تعالی نو هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اجوا کجوري دای ورته کولې چې روزانه ودانې
طب نبوي کې دا سيزونه دي. نو بهرحال الله تعالی وی چې دا فضیلت چې موږ له دې لا ذایقه کې ورکړل دي، وګوالی کې ورکړل دي، شکل کې ورکړل دي، اختلاف کې پیدا کړی دا موږ. امام شافعي رحمت الله علیه وی چې ما الله رب العزت د شاهتوت دا توت چې دی اردو کې ورته شاهتوت وي د دې د پاڼې نه ما د الله رب العزت یووالی د الله رب العزت توحید هغه ما زده وی ما ولیدل چې دا شاهتوت دا پاڼه د ریخمو کیړه راغله دی هغه ته نو پړل او ریخم ته جوړ اومدغه پاڼې باندې د شاهدو مچای چې کېناستا نو هغه ته نه شاهد جوړ. او بیا زه ګورم چې دا اوسای اومدغه پاڼې وخوړې د اوسای په نوم کې د دنیا ټولو کې قیمتي چې کوم عطر دی هغه پیدا کیږي کستوري ورته ویل شي. پاڼه یو خوړه دا غینه کستوري جوړ او ای عام ساروی میولې د هغه دغه پاڼه وخوړه نو لید یعنی غشایت نه جوړ پاڼه یو ده او هغه پاڼه خاصیت کوم ډیر زیات مطلب دا دی چې دی یو پاڼه کې دا ټول خاصیتونه اچونکې یو ذات دی چې هغه دغه پاڼه چې په یو اوبو یو ځمکې نه ده او یو کس کرلې ده خو چې مختلف جاندار یې وکړي دا غینه مختلف سیزونه پیدا کوي. نو دا اختلاف اچونکې دا مختلف سیزونه پیدا کوونکې د دې صانع دا صنعتکاری چې چا کړې ده هغه الله. امام شافعي رحمت الله علیه ما الله رب العزت وحدانیت دی شاهتوت دی پاڼې نه ما ایستل یعنی هغه لوی خلق معمولی سیس ته به د خلکو فکر و او هر یو قدرت کې د الله رب العزت هغې به غور او فکر ځکه خو الله تعالی قرآن کې ویلی دي چې عقلمن هغه دو سیزونه لري یو دا چې هغه د الله ذکر ډیر کوي او دویم هغه غور او فکر کوي. نو چې کوم یو کس د الله ذکر کوي او د الله قدرتونو کې فکر کوي الله تعالی هغه ته عقلمن او هوښیار کوي. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون اک خبر دلته وراله چې وګوره په دې ټول سيزونو کې الله تعالی د عقل والا او د پاره نخیخ نو عقل والا ذکر او فکر والا. وان تعجب فعجبهم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خطاب ده او د نبی علیہ السلام په توسل سره هغه کافرانو ته چې تاسو دې سيزونو کې تعجب کوئ چې یو ځمکه دا یو ودی دلته کې داسې کجوره پیدا شو هغه ځای کې داسې پیدا شو د دین هو زیات تعجب خبره د حیرانتیا خبره ده چې دا خلک وایي چې مونږ به کله خاور سره خاور شو مړ شو ختم شو نو آیا مونږ بیا دوباره پیدا کی نوې تخلیق په زموږ کې اولئک الذین کفروا برب الله تعالی وایي چې دې خلکو د خپل رب انکار وکړ نو هم د دې خلکو په سټونو کې به هغه پټې اچول شي هغه توپونه به اچول شي چې دوی به د خوځېدون اولئک اصحاب النار او په دوزخ کې به دوی واچول شي چې هغې کې همیشه به دوی اوسي. بیا دا بدبخته داسې و چې انسان د خوالي د الله نه سوال کوي چې یو ښه څیز ما ته میلاو شي. دې خلکو به نبي علیه السلام ته وایي هغه ته وایي چې عذاب به راځي قیامت به راځي اوس رایې وله که نه اوس ولې نه راځي په مونږ باندې فوراً دې راشي په مونږ خو انکار کوو نعوذ بالله. الله تعالی وایي چې دا خلک خواله نه غواړي بدواله او سزاګانې هغه غواړي او تعدی کوي او جلدی غواړي ستانه وقت خلت من قبلهم المثلات حالانکه دا ټول خلق ملک شام ته ځي په لاره کې د قوم عاد قوم ثمود قوم لوط ته ټول هغه باقیات موجود دي چې دا غي نه دی عبرت اغستې شي عذابونه خو د پراته نبی علی السلام امت ته ویلي چې دغه علاقې نه تیریږي نو په تیزی سره وتی د نبی علی السلام قافله دغه ځانې ځل تیریدا
یو زنانه هلته نه اوبه راواغستې د هغه ځای کوي نه هغې سره یې اوړه واوښتل نبي علیه السلام وفرمایل چې نه دا مه استعمال دا د مارغانو ته او څاروو ته ځناورو ته دې څیزونو دپاره یې پرېږدئ دا اوبه هم استعمال نه کړي یعنې د هغې اثرات اوس هم موجود وان ربک لذو مغفرة للناس علی ظلم انسان خو ډېر غټ ظالم ظلم کوي ګناهونه کوي خو رب د ده نه غټ مهربان د انسان ګناهونه او ظلمونه که د ځمکې او د اسمان نه خلا هم ډکه د الله رحمت د دې نه هم ډېر لذو مغفرت ډېر لوی بخښنې والی موږ سوچ هم نشو کولی یو کس د نبي علیه السلام په دور کې رالی بانډې نه راغلی مونځ یې وکړه نو دعا یې وکړه یا الله ما وبخښې او محمد صلی الله علیه وسلم وبخښې برحمتک نبي علیه السلام راوغوښته تا خو د الله رحمت ډېر محدود دعا کوه یا الله ټول مسلمانان وبخښه ټول ایمان والا وبخښه ټول اهل ایمان باندې فضل وکړي او ټول کافرانو له هدایت داسې دعاګانې کوي مسلمان چې دی هغه صرف ځان لپاره سوچ نه که وس نه لري چې چاله دعوت ورکړي دواګانې خامخا چې الله ټول امت ته ولې چې نبی علیه السلام نه پس بل پیغمبر نشته نه وي نو د نبی علیه السلام راتلو نه بعد چې څومره خلک دي د نبی علیه السلام امت دی چا چې ومنه مسلمانان شو هغه امت اجابت دی او چا چې ونه منه انکار یې وکړه هغوی ته امت دعوت ویلی شي یعنې هغوی له به دعوت ورکړي خو دې د نبي علیه الصلاة والسلام امت وان ربک لشدید العقاب د الله رب العزت یو صفت د مهربانۍ خو دی چې یو کس مسلسل انکار باندې راشي او الله رب العزت د هغه د انکار د وجې د هغه په زړونو مهر ولګوي نو بیا الله تعالی د هغه کس دپاره ډېر سخت عذاب ورکوونکی ويقول الذين كفروا ودا کافرانو بیا قسمه قسم اعتراضات کول کله کله به دا وي لولا انزل عليه آیت من ربه چې د پیغمبر باندې دی وایي چې زه پیغمبر یم څه نوې معجزه ولې نه راغله کله به وایي چې دته کومه فرښته راځي هغه فرښته مونږ ته ولې نه وایي چې تاسو ایمان راوړئ یا کله به وایي چې دا د سره د دې خوا او اخوا د چې د کوم غرونه دي دا غرونه د سرو د سپینو ولې نه جوړېږي یا به وایي چې د پیغمبر د پکار خدا و چې د سره یو لوی غټه خزانه د اسمان نه راکوزه شوې نو دا څیزونه خو معجزات دي او معجزه د نبی علیه السلام د لاس نه ظاهریږي خو د الله په حکم سره هغې د پیغمبر څه اختیار دی نو ځکه دلته وویلی شو چې انما انت منذر دې ته ووایه چې زه خو صرف او صرف یو د الله پیغام تاسو ته رسوم او تاسو د الله د عذاب نه یروم ولکل قوم هاد او د هر قوم لپاره یو هدایت کوونکی یو لاره ښودونکی راځي زه هم تاسو ته صرف او صرف د الله لاره ښوم سمه لاره درته ښوم او د دې سمې لارې نه چې دې خوا او کمې لارې ته تاسو واړې دي نو غلطه به شئ او که غلط شوئ نو بیا د هغې انجام جهنم دی زه د دې یادګیرنې دپاره راغلی د دې دعوت دپاره راغلی دا ابلاغ دپاره راغلی دا خبره تاسو ته رسولو دپاره راغلی زه د دې دپاره نه یم راغلی چې تاسو باندې زه د اسمان نه سره راووروم یا څه نوې نوې معجزې تاسو ته وم معجزه خو الله رب العزت چې کله غواړي د پیغمبر د لاسه صادر کړي الله تعالی دې مال تاسو له ټولو مؤمنانو له په قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي وفي الارض او بزمکه کې قطع ټوکړي دي متجاورات یو بل سره انخته وجنات او باغونه دي من اعناب د انګورو وزرع او پټي دي ونخيل او کجوري دي سنوان شاخون والا وغير سنوان او بغیر شاخون والا يسقى وبکولشي بماء واحد هم یو قسم اوبونا ونفضل او مونږه فضیلت ورکو بعضها بعضلا على بعض
فبعض نورو فی الاکل بخوراک کے ان فی ذالکا بیشکا پدے کے لآیات نخدی لقوم خلق دپارا یعقلون چه عقل لری و ان تعجب او کچرت تعجب کے فعجب پس عجیب دا قولهم ددوی خبرا اذا کننا ترابا آیا کل چه منگ خاورشو آئنا آیا منگا لفی خلق پیدا کیگو جدید بیاد سرا اولئک الذین هم دا خلق دی کموچے کفرو انکار اوکا بربهم دخپل رب واولائک او هم دا خلق دی الاغلالو چتوکن ببی فی آناقهم ددوی پس سٹونو کے واولائک او دوی دی اصحاب النار خاوندان دا اور هم فیها دوی بپ اغی کے خالدون ہمیشہ بھی ویستعجلونکا او دوی جلدی غواړي تانا بالسیئات بدی قبل روان دی الحسنات دخیګړینا وقد خلت او بشکا تیر شوی دی من قبلهم مخکد دوینا المثلات عذابنا وان ربک او بشکا استارب لذو مغفرت لوی معاف کون کے دے للناسی دخلقو علی ظلمهم باوجود دوی د ظلم وان ربک او بشکا استارب لشدید العقاب سخت عذاب ورکون کے دے ويقول الذين كفروا او واي کافران خلق لولا انزل جول نازل نشوا عليه فدباندے آیت سنخا من ربه دد رب لطرفنا انما انت بشکات منذر يرون کے ولکل قوم او ہر یو قوم د پارا حاد یو لار خودن کے وی آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا